بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو رونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو د غم هر مصیبت او درد نه په امانه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندونن د یو نوي او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو خاص کار د رشتې د پاره او د محبت د پاره ده. یو سړی په محبت کې کامیابی غواړي او دا و چې همدغه رشته رضا حاصل کم، یا زما عزتمندو داسې جنې وي چې د هغوی کویدن شوي وي او هغه هلک یې خوښ نه وي بل یې خوښ وي، یا یو هلک دی او هغه له مور او پلار کویدن کړې ده په داسې ځای کې چې هغه ځای د خوښ نه دی او د بل ځای کې خوښه ده، دی د هغې دپاره د عمل او دا وظیفه کوي. نو زما عزتمندو بالکل کولی شي انشاءالله د دې صورت په برکت دا د الله رب العزت کلام پاک دی او د الله رب العزت د کلام پاک په برکت باندې به الله رب العزت تاسو دغه مسله حل کړي. زما عزتمندو د وظیفې طریقه کار آسان دی. دا یاد ساتئ چې ناجایز کار د پاره ناجایز محبت د پاره بالکل داسې مه کوئ. یا یو جنۍ د هغه په بل ځای کې کویدن شوې ده، هغه جنۍ خو خوشحاله ده او دغه شانتې خاندان والے خوشحاله دي او ته صرف او صرف د هغوی رشته ماتول غواړې، د هغې دپاره دا وظیفه کوي چې دا جنۍ ما سره محبت وکړي او دغه شانتې د دوی دا رشته ماته شي. نو زما عزتمندو بیا بالکل اجازت نشته. تاسو له پکار دا دی چې تاسو خپل محبت حاصلول دپاره دا وظیفه وکړئ او دغه شانتې د رشتې دپاره دا وظیفه وکړئ. اول د وظیفې نه مخکې زما عزتمندو تاسو د دې خور واقع چې کوم دی نو واورئ چې هغه خپله واقعه داسې بیانوي چې زما د ترو زوی خوښو لیکن زما مور او پلار زه د تره زوی له ورکړم، دغه تره زوی زما نه خوښ او دغه شانتې د مور او پلار د عزت د وجې نه د احترام د وجې نه ما غږ نشو کولی. ما وی چې یاره دوی ته به درد رسیږي، دک به ورته رسیږي، تکلیف به ورته رسیږي، نو زه غلی وم خاموش وم، خو لیکن الله رب العزت ته به مې پټ پټ ژړل، د الله رب العزت نه به مې دعاګانې غوښتې، وظیفې به مې کولې، لیکن څه صورت نه جوړېدو. بیا دا یو وظیفه چې کومه ده د صورت مریم دا وظیفه دا چې کوم دی نو موږ په یوټیوب کې وکتله او دا وظیفه موږ وکړه. دا زموږ په زوړ چینل کې هم چې دی نشر شوې ده. زما عزتمندو صورت مریم وظیفه چې هغه وایي ما وکړله، بس ورځې پکې نه وې تېرې. یو ورځ موبایل چارج ته پروت و، چونکې زمونږ شریک کور او دغه شانتې یعنې په یو کور کې اوسېدو، دا تره زوی هم موږ سره و. نو وایي زما پلار چې کوم دی نو وایي د دې هلک موبایل راواغستو، د وراره موبایل یې راوغست، چارج ته پروت و، رنګ پرې راغی، که څه چالو شو، خو موبایل یې راواغستو. چې راواغستو نو په واټسپ کې چې کوم وایسونه پراته و او دغه شانتې کوم چیټینګ پکې و نو هغه یې وکتو، نو په هغې کې د یو جنۍ سره ګپ شپ لګو، د هغې سره چې کوم دی تعلقات و، یعنې بله جنۍ خوښه وه او چونکې کویدن خو زما سره شوي وه او زما خو دی نه خوښ. نو چې دی زما نه خوښه او ما خو د الله رب العزت نه دعاګانې غوښتې، نو چې څنګه زما پلار دا ولیدل، دا هر څه ولیدل، نو بس ډېر زیات غوسه شو. وایي ما د دې رنګ ته کتل، رنګ یې بالکل متغیر شو. نو وایي دا خپل رور چې دی نو راوغوښتو او هغه ته وایي چې روره داسې کار دی چې زه د خپله لور ستا زوی له نشم درکولی، ځکه چې ستا د زوی بله جنۍ خوښه ده، سبا له به زما لور چې کوم دی نو خفوي، بیا به له دې سره د ده کور راني، نو زه تا له د خپله لور نشم درکولی، یعنې ستا د زوی له دا لور نشم درکولی. بس په هغې باندې چې کوم دی د هغوی هغه ټایم سره خفګان راغی، جړپ راغی. بیا به هر حال د جرګې خلک پکې کېناستل، کور کې چې کوم مشرانو زمونږ د خپل یعنې زما د پلار خویندې او دغه شانتې نور چې کوم کسانو نو ټول راجمع شو، جرګه چې دی جوړه شوله نو رشته یې ماتوله. نو چې کله زما پلار وی چې یاره زه دا لور نه در کوم، وی زما مور به وایي چې نه دا به وله ورکې، ځکه چې دا خو زمونږ یعنې یو کور دی او یو خاندان دی او په دې علاقه کې زمونږ چې کوم دی نو یو لوی عزت دی، که بالفرض دا جنۍ دا خپل تره زوی پرېږدي، یعنې دا وله مونږ ور نه کړو، نو بیا به زما لور سره څوک نکاح کوي، زما لور به بیا څوک کوي، د دې زندګي به تباه شي، د دې زندګي به خرابه شي. په دې وجه باندې چې کوم دی دا رشته مه ماتوئ. نو په دې کې زما ترور چې کوم دی نو د پلار خور مې ناسته وه، وی هغې وی چې زه به خپل زوی له وکړم. نو چې کله یې دا خبره وکړله نو بس وی زما پلار هم خوشحاله شو، مور مې هم خوشحاله شو. وی دننه زړه کې زه ډېره زیاته خوشحال شوم چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی
چې کوم ترور زوی زما خوښ و او د هغه مور چې کوم دی نو په جرګه کې دا خبره وکړه چې زه به خپل زوی له وکړم نو بس وي په هغې طریقې سره زما هغه رشته د هغه ترور زوی سره وشوله نو زما عزتمندو هر څه د الله رب العزت په اختیار کې دي ته چې په الله رب العزت باندې باور ساتي توکل ساتي الله رب العزت پرې ضرور مدد کوي لیکن دا یاد ساته چې د الله رب العزت یره او د الله رب العزت محبت په خپل زړه کې ساته کار به چې کوم دی ان شاء الله ښکلی مزیدار کیږي نو زما عزتمندو د وظیفې طرف ته ځو وظیفه چې کوم دی د سورت مریم وظیفه داسې ده چې اودس به وکړي او د اودس نه بعد به سورت مریم شروع کړي خو د دې وظیفې دپاره زما عزتمندو څه وخت خاص نه دی چې په دې وخت کې به یې کوې که د ورځې کې که د شپې کې که د غرمې کې او که د نیمې شپې کې هر ټیم چې ته دا وظیفه کوې نو کولی شي نو زما عزتمندو سورت مریم به شروع کړي که مخکې وروستو ترې نه درود شریف وی نو بهتر دی که ونه وی نو څه مسله نشته سورت مریم دی شروع کو نو دا به یو پیره چې کوم دی ووی دې کې دوه کم سل آیاتونه دي دوه کم سل آیاتونه نو چې کله ته 96 نمبر آیات ته ورسېږي یعنې څلور کم سل نمبر آیات ته ورسېږي دوه آیاتونه مخکې یعنې د اخرې نه دوه آیاتونه مخکې نو دا آیات مبارک ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا دا آیات چې کله اولستو نو بیا به یا ودودو یا ودودو یا ودودو دا به 2100 مرتبه وي 2100 مرتبه به یا ودودو وي او بیا به چې دی نو صورت مکمل کې فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین نو دا صورت به چې کوم دی نو مکمل کې کله چې د صورت مکمل کو بیا به زما عزتمندو د هغې نه بعد دو رکعاته نفل به وکړي دوه رکعاته نفل به وکړي چا سره د خبرو اترو کول نه مخکې دوه رکعاتو نفلو نه بعد به 11 پیرې درود شریف وي او د درود شریف نه بعد به دعا وغواړي ښه په عاجزۍ سره انکسارۍ سره خشوع سره انشاءالله زما عزتمندو دا یو ورځ عمل دی وکړو بیا دغه شانتې په دویمه ورځ په درېیمه ورځ باندې ان تر دې پورې چې 7 ورځې دا عمل چې کوم دی جاري وساته 7 ورځې د سورت مریم دا وظیفه وکړه انشاءالله چې دغه شانت مسایل ستاسو الله رب العزت په خل کې ستاسو پریشانۍ به الله تعالی ختم کړي عزتمندو ډیر مجرب ترین عمل دی د محبت دپاره او د رشتې حاصلولو دپاره ضرور دا عملو کې الله رب العزت دې ستاسو محبت هم ستاسو نصیب کړي او الله رب العزت دې تاسو له بهترینو ځایونو کې رشتې درکړي الله رب العزت دې ستاسو اولاد لا په بهترین ځای کې رشتې ورکړي عزتمندو الله تعالی همیشه دپاره خوشحاله تر تازه کامیاب او باز ساته موږ له اجازت راکړي ملاویږي به انشاءالله راتلونکي د وظیفې ویډیو کې د لوی الله په امان